بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو سره یو لاس یو جوړونه کوو د خپل وطن بیا راغونه کوو ټول په یووالي اتفاق ټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو. کندهار ښار کې د پنجوایي دورایي سړک د پراخولو په موخه د تخریب چارې جریان لري. کندهار ښاروالي غواړي چې د پنجوایي دورایي سړک د 40 متره په بردوالي سره جوړ کړي. د همدې سړک د پراخولو په مسیر کې چې کومې موانع پرتې دي، د کندهار ښاروالي تر خبرتیا ورکولو وروسته د سیمې خلکو په خپل خوښه د تخریب چارې راپیل کړي دي چې تر دې مهاله یې 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي او د تخریب پاته کارونه به ډیر ژر بشپړ شي او د همدې سړک ساختماني چارې به راپیل شي. دا یادونې وړ ده چې دا سړک د عمومي ډامبر څخه شروع د 1 کیلومتر په اوږدوالي سره په اساسي او معیاري ډول د 40 متره په پلنوالي سره رغول کیږي. دا چې د ذکر شوي سړک عرض ډیر کم او د ډیر زیات رش په خاطر یې د سیمې خلک او د دې لارې تلونکي کسان له ډیر مشکل سره مخ کړي وه. اوس فعلا یې په پراخولو او رغولو سره د سیمې خلکو او د دې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. زه مولوي صاحب حبیب الله نومیږم، د اوومې ناحیې د امیر په صفت باندې مقرر یم. الحمدلله خلک ټول زموږ سره همکاره دي، خپل کارونه خپله کوي. نو چې زموږ څه کومک وغواړي تقریبا ټول کارونه مو داسې کړي دي چې دوی راځي کومک وغواړي بیا موږ راځو که واټر راولو هغه د دې مشکل حلوو. تقریبا 80% کار شوی دی، 20% که پاتې نور تخریب شوی دی. هغه 20% خلک شاته اخته دي، ځایونه جوړوي. نو موږ ورته انتظار یو چې دوی ځایونه جوړ کړي، هغه زاړه ځایونه بیا تخریب شي، دوی به خپلو ځایونو ته واوړي. د خلکو سمه غوښتنه دغه ده چې دوی په دغه سړک په پلان کې خپل په کارو کې تکیه وکړي، ځکه ژمی را روان دي، کارونه ځنډېږي. نو موږ هم کوشش کوو د دې هم کارونه ټکني کېږي او دا پروسه به مخته ولاړه شي. کاروبار دی تقریبا دا اوس هم څه وخت نیولي کاروبارونه ټکني دي. دغه د موږ هم کوشش کوو چې دې کارونه ټکني نه شي. د دې سمون دا غوښتنه ده چې دې تلوار وکړي. د ژمي د رسېدو موسم هم دی او د دې کاروبار به هم نه ټکنی کېږي. ډېر احتیاط مو کړی، تقریبا موږ مجاهدین ولاړ خپل پرسونل هم را سره دی، خپل تر اوسه پورې مو احتیاط کړی دی. انشاءالله تر اوسه پورې مشکل نه دی پیښ شوی، هېڅ مشکل هم مابین نه دی راغلی. دا 40 متره په پلان کې 40 متره دی، 40 متره پراخېږي. 1 کیلومتر پورې اوس ځو، هغه نور بیا وروسته ګورو. 1 کیلومتر پورې اوس کار کوو. په یوه ساعت غای به ټکر شوی، غای به لار بنده وه، موږ ډېر په مشکل کې وو. اوس انشاءالله تعالی د زموږ ښاروالي داسې کار پسې راخستی دی چې دا 40 متره سړک جوړوي. چې دا سړک ډېر تنګ و، موټران ډېر و، ټکرونه زیات کېدله، خلک ډېر په مشکل کې وه. نو اوس خو دا ډېره وسایي راځي او ښه خوند یې مو وکړي در پخوا. دا کار خو ډېر زموږ په ګټه دی. سړک به مو برداره شي، د ټکرو به خلاص شو، نړۍ د ستړیاوو به خلاص شو، خلک به په ارامه فضا کې پر خپل لاس باندې هر سړی پر خپله لارو لیکه باندې برابر شي. په دې کار موږ 100% کې خوشحاله یو، ورکه دا ګرمه ټکرونه و، انسانان په چنیشپخانه کې سانمه انسانان د دې ټکرو د دې د لاسه خور پراته وه. شاید دا پوښتنه وکړه چېرې دی؟ د میرویس مینه کې ټکر شوی، میرویس مینه کې. نو ډېر ښځې کوچنیان ماشومان د دې د لاسه ژوند د لاس ورکړی دی. موږ په دې 100% کې خوشحاله یو. خپل وطن بیا راغونه کوو، ټول په یووالي اتفاق ټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو، له خپلې خاورې نه ساتنه کوو.